بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څرنګه چې موږ تاسې پرون تر دا ځایه پورې ویلي وو چې کنډیشنل فارمټینګ موږ په یو خاص حالت کې مشخص خانو ته اصول ایږدو. که تر دغه لوړ سو داسې رنګ ورکړه، که تر دغه کم سو داسې رنګ ورکړه، که دغه تر مابین سو داسې رنګ، که په دغه عدد مساوي سو داسې رنګ ورکړه، که مې دغه لیکنه ولیکل ته داسې رنګ ورکړه، که مې دغه تاریخ ولیکي ته داسې رنګ ورکړه، که مې دوه یو رقم شان ولیکل ته داسې رنګ ورکړه. اوس دلته موږ تاسو لرو ټاپ اینډ بټم رولز. دا څه معنا لري؟ فرض که مثلا زه دلته رالم، په دې ځای کې ما نمرې ورسولې، اوس زه غواړم چې په دې کې مثلا ته ماته ټاپ کسانت وښیې چې ټاپ 5 څو چې هغه که پیسې هر شی ته سره ایستلي. مثلا په دې کې ټاپ 15 لوړ کسانه ته معرفي کوي چې بس هغه ته ستاینلیک یا ماسټري ته واسو. پر ده کلیک کوم، څو ټاپ غواړې؟ 3 ټاپ کسان غواړم. بس 3 ټاپ کسان دا چې پیدا سول، یو دغه نفر دی، یو دا نفر دی، بل دا نفر، بس 3 کسان پیدا سول. 3 سره معرفي کوي. خلاص دون وخت نه ته بارې ګورې سر جلا جلا کنټرول زیډ. بیا کنډیشنل فارمټینګ ته راځم، نه به واسطه نه به وخت ضایع کېږي. بیا چې فیصدي لوړي، دا چې تا فیصدي ورکړي یعنې د فیصدۍ په اساس یې درته ښیي چې دې فیصدي تر ټولو لوړه ده. که تاسو فیصدي ورکړي، دا بیا تر ټولو کم یې 10 هغه کسانو ته ښیي تر ټولو یې معاش کم. یا مثلا فرض کړه د عایدو په اصطلاح مثلا هغه کسانو ته وښیي، هغه کسانو ته وښیي چې تر ټولو یې معاشات کم دي، دلته کولی شئ. فرض کړه 2 کسانو ته وښیي تر ټولو یې نمرې ډېرې کمې دي یا غیر حاضرۍ کمې دي، دلته کولی شئ. دا 2 کسان تر ټولو یې معاش یا غیر حاضرۍ کمې دي. ته ماته په اوسط ډول ورته وښیې چې د چا څوک لوړ دي. په اوسط ډول دغه کسان لوړ دي. دا نو تاسو کېدلی سئ دغه ډېر ژر په معلوم کړئ. په دې سره مثلا ناکام و کامیابه نه، استاد درس درکړی دی، تاسو ته پوښتنه کې ارزیابي وسول، نمرې راوتلې، بس د استاد خپل ځان معلوموي چې ما ښه درس ورکړی دی. کله دلته راځي په دې ځای کې ګوري په اوسط ډول اوس ګورئ ته هغه 15 شپېته مشکل راغلی، ځکه هغه نمرې ډېرې لوړې دي. اوس که تاسو وګورئ ګورئ 15 درس ټول یې زندې ایستلي دي. پام وسته په اوسط ډول ډېر کسان کامیابه دي او نور ناکامه دي. زما په خبرو سره خلاصون ورله. او دا بیا په اوسط ډول ناکامه درته ښیي، یا ناکامه نه معنا چې فیصدي یې کم وي، هغه اوسط یې کم. په دې کې اوسط راته وښیي د چا کم، دغه کسان دي چې اوسط یې کم دي تر ټولو. او بلکل بل په دا ځای کې تاسو کولی شئ دا په رنګو سره وښایستل کړئ. دغه یو کار د ګراف کار هم په اصل کې درته کوي. که تاسو وګورئ وینئ چې دا زموږ دپاره ګرافونه چې نه تا میاشتې لیکلي ده جنوري. مثلا تاسو دا مثال فرض کړئ، په جنوري کې ستا کاروبار دونه، په دې کې دونه، په دې کې دونه. اوس په کومه میاشت کې زموږ کاروبار مثلا تر ټولو ډېر دی؟ په مارچ په میاشت کې. ګوره ګراف تر ټولو لوړ تللی، یعنې په دې شکل هم تاسو کارولی شئ. خو دا دی تا ته په رنګو سره ښیي. هر څونه چې رنګ ډېرېږي هغونه په مقابل کې هغه رنګ ډېر ورکول کېږي. بیا که موږ تاسې کنډیشنل فارمټینګ ته راسو، دا نو وګورئ نور هر رنګ چې تاسو ورکوئ دا بیا په رنګو سره درته ښیي. تاسو وګورئ مثلا ګوره هر څونه چې د ده معاش ډېرېږي یا پیسې نمرې ډېرېږي هغونه زرغون رنګ ته نږدې کېږي، هر څونه چې کمېږي هغونه سور رنګ ته نږدې کېږي. دا بله بیا داسې مثال لري، فرض کړئ که دا تاسو غیر حاضرۍ فرض کړئ، هر څونه چې غیر حاضرۍ ډېرېږي سور رنګ، هر څونه چې غیر حاضرۍ کمېږي زرغونه. نو دا هغه رنګونه دي، تاسې هغه رنګونه په دې ځای کې د رنګو ډول انتخابولی شئ چې څنګه رنګونه ورکوئ. دغه ایکن سیټ زه اوس وروسته درته وایم دا په دې کې استعمال نه لري. بل تاسې کولی شئ چې پر یو ساحه باندې 2 قوانین هم په اپلای کړئ در سره. مثلا فرض کړه په دې ځای کې زه راغلم، زه ورته وایم که په دغه ساحه کې ما تر چا تر 55 لوړې نمرې ورکړلې، ته هغو ته ګرین زرغون رنګ ورکوه. 2 اصولو ته بیا راځم، زه ورته وایم که بیا ما کمې ورکړلې، تر څو تر 55 مې کمې ورکړلې، هغو ته بیا داسې رنګ ورکوه. اوس زه چې کله دلته نمرې رسوم 2 نه ورکړم زرغون رنګ، کله چې کمې ورکړم هغسې رنګ راته رسي. یعنې تاسې پر یوه خانه باندې کولی شئ 2-3 شرط اپلای کړئ، 2-3 اصول اپلای کړئ. هم د تکرار دپاره اپلای کړئ چې 2 ایډیان یو رقم رانیسي، یا مثلا 2 ایډي کارډ، مثلا هم اکاونټونه چې باید تر دغو حروف کم نه وي، دلته کولی شئ. بیا مو دغه ساحه انتخاب کړې ده کنډیشنل فارمټینګ. په کنډیشنل فارمټینګ کې نیو رول ته راځو. اوس که غواړو چې یو قانون موږ تاسې په خپله خوښه جوړ کړو، دا خو ټول هغه اصول وه چې دوی موږ ته ایښي وه. اوس په دې ځای کې که ته یو اصول جوړوې دلته کولی شې. دی تا ته د سیل دپاره جوړوې، مثلا دغه د یوې خانې دپاره جوړوې، د لوړې را دپاره جوړوې، د لاندې دپاره جوړوې، چیش دپاره جوړوې، هغه رنګ ته ورته ټاکلی شې. مثلا لوړ که در دغه لوړ سونه په دې دا
دغه خبرې چې دا دلته سته دا اصلا دغه وی چې موږ وکړل نه دلته په خپل خوښ ټاکل سي یا زه ورته لیکم که د دغه څخه تر دغه تر مابینځ وه یا مثلا ته په دې کې ورته چې مثلا 12 لوړ کسان ته وښیه 3 لوړ راته وښیه دلته کولی سي چې مثلا تر دغه لوړ سي مثلا یونیک راته وښیه که 2 رقم شان اله ته داسې رنګ ورکړه که مې دا فارموله کار کړه ته داسې رنګ ورکړه زه ورته راځم زه ورته امیا که ته ټو کلر دا معنا چې 2 اصول کښې ده 3 کلر دا معنا چې په یوه خانه کې 3 شرطه کښې ده در سره زه ورته هم 2 کلر 2 شرطه ایږدم نو دی وایي که ما مینیمم نمبر ولیکي که مې کښته عدد ولیکي فیصدي د چی شته زه ورته ما که کښته عدد ولیکي تر څو تر 50 ته هغه ته په اتومات ډول رنګ ورکړه سور رنګ او په دا ځای کې میکزیمم که ما لوړ نمبر ولیکي څو تر 50 که مې لوړې نمرې ورکړلې ته هغه ته ورکړه زرغون رنګ اوکې یا دا د کد په اصطلاح ده یا مثلا ځینې پوزیشنونه داسې چې دی اعلاني هغه کد یې ورته ورکړي چې دونه به کد لکه اوله ورځ ما یو پوزیشن ولیدي 4000 معاش واته دا شی ورکړی و چې دی به چکش لاولی سي پروجیکټ منیجر وګوره چکش والو ګوره 4000 بیا معاش ورکوي په کابل کې نو تاسو دلته کولی سئ هغه خپل اصول دلته تطبیق کړئ چې معنا عمر به 2 کلو څخه تر 2 تر مابین ځي اوس که 8 سي ضرب جان یوړلې پس که 9 نمرې ضرب یوړلې کامیاب سو روزي محمد خوارکی رالی مثلا 450 یوړلې ماتر ناکام سو بیا کنډیشنل فارمټینګ ته راځو نو دا قانون چې تاسو په خپله خوښ ته جوړ کړئ مثلا تاسو کولی سئ 3 اصول هم ورته کښېږدئ نه که مثلا عمر یې د مثلا کې دا زه نمبر ته لیکم کې فیصدي مثلا تر دغه نه کمه سول ته مثلا مثلا ماسټرۍ ته مه معرفي کوه ناکامه کړه که فیصدي مثلا دغه نو مثلا ته په ریزرف کې وساته که فیصدي دغه نو ته ماسټرۍ ته معرفي کړه هغه رنګونه تاسو دلته کولی سئ مثلا ډاټا بار هم ټاکلی سي نه که مې داسې عدد ولیکئ ته داسې رنګ ورکړه که مې داسې عدد که مې دونه در دغه عدد که مې کښته ولیکئ مثلا که مې نمبر تر څو تر مثلا تر 50 کم ولیکئ ته هغه ته داسې رنګ ورکړه که مې تر دونه لوړ ولیکئ ته هغه ته داسې رنګ ورکړه دلته کولی سئ یا مثلا بل تاسو کولی سئ آیکن سیټ انتخاب کړئ چې ته ماته آیکنان ښکاره کړه کم آیکن درته ښکاره کړم دغه آیکنان ښکاره کړه اوس مثلا فرض که زه ورته وایم که یو چا نمرې لوړې یوړلې نمبر یا مثلا فرض که زه ورته وایم ماسټرۍ دپاره بورسونه راغلي دي زه ورته وایم هغه کسان چې فیصدي یې تر 80 لوړه ده یا 80 سوله یا تر 80 لوړ سول ته د هغو دپاره دغه ټیک مارک ښکاره کړه او هغه کسان چې فیصدي یې د 80 څخه بیا تر 80 تر مابینځ ده هغه ته په ریزرف کې وساته دلته اکران تغیرولی هم سي او هغه کسان چې فیصدي تر 80 کمه د هغه ګر سره ماسټرۍ ته معرفي کوله هم اوکې که در سره اوس کله چې زه په دې ځای کې عدد لیکم نو کم چې لفا کله چې دونه لیکم ټیک مارک کله دی ته درته هم تاسو په ریزرف کې اوسئ بیا که وروسته دا نور کسان کم سول بیا به ته واستو په پوه سوست انشاءالله اوس تاسې حاضري ما چې خپل حاضري جوړه کړې ده هم په دا شکل جوړه کړې ده مثلا ما دلته لیکل سیریل نمبر نیم جاب دغه ما د فار نه لیکل دي پروګرام دی په دې ځای کې یو دلته مې 2 لیکلي دي تر یو جې شفر یې کش کړي ده دا بیا انشاءالله الرحمن راتلونکي درس کې تاسو وایاست کالم ډیټ فقط سایز 2 ورته وټاکه او زه غواړم چې دلته چې هغه زما اصول اپلای سي زه دلته پی نه لیکم دلته چې ټیک مارک راسي چې حاضر دی ټیک مارک چې راسي غیر حاضر سي چې لفاج راسي نو تاسو به دغه ساحه انتخاب کړئ کنډیشنل فارمټینګ ته راسئ په کنډیشنل فارمټینګ کې دلته آیکن سیټ انتخاب کړئ په آیکن سیټ کې ورته کم آیکنانه ته ښکاره کړئ ته ماته دغه آیکنان ښکاره کړه نو ډسپلی دیس آیکن وین د ویلو از ایکول اینډ ګریټر دین هاو 3 مثلا زه غواړم چې حاضر په 3 سره وښیم او که ما 3 ولیکل دا معنا چې دا نفر حاضر دی ته دا نښانه ته ښکاره کړه دلته راسئ نمبر انتخاب کړئ دلته خپل عدد درته وټاکئ دا او که چیرې مثلا فرض که ما 2 ولیکل که مې 2 ولیکل ته ماته دی چې ښکاره ته دلته هم تاسو کولی سئ چې یوازې مساوي کړئ یا لوړ کړئ زه ورته وایم که دی ما 2 ولیکل ته دی رخصت کړه او که مې 1 ولیکئ داسې چلیپای کړئ یعنې که در 2 کم ولیکم چلیپای کړئ یوازې آیکنانه ته وښئ عدد مور سره ښئ دلته بیا تاسو کولی سئ ریورس یې کړئ ریورس ته زما اصول سرچپه که راته نه که مې 3 ولیکل ته داسې ورکړه که مې 2 ولیکل داسې یا خپل اصول ته یې وایم اوکې کړئ درته او اوس ګورئ په دې ځای کې شمارې ورکوم 1 2 تاسې دغه ساحه انتخاب کړې ده آل بارډرز هم استفاده کړې ده اوس په دې ځای کې تاسو لیکئ جانان د پلار نوم یې دی محمد پروګرام آی ایم ایس اکسس اوس مثلا دی په دا ورځ باندې چیش سو حاضر سو کله چې حاضر سي زه 3 لیکم ټیک مارک خپله راسي
کله چې دا ورځ باندې دی غیر حاضر سي یو لیکم چې لیپا بس که زه ټیک مارک کوم درې بس هغه خپل ټیک مارک کېږي که زه یو لیکم هغه غیر حاضر کېږي که زه دوه ولیکم هغه رخصت کېږي بیا هم کنډیشنل فارمټینګ ته راځو دا هغه زموږ اصول و چې موږ څه په خپله خوښه اصول جوړولی سو clear rule from this table دا معنا که دغه ساحه ما انتخاب کړی دی د دغه انتخاب سوي ساحې څخه ته دغه اصول چې که clear rules from selected cell دا کومې خانې چې مې انتخاب کړی دغه اصول پاک دغه خانو څخه ستا اصول پاک سول کنټرول زید که موږ تاسو ورته وایي چې یا clear rule from entire sheet د ټوله شیټ څخه پاک که دا اصول دلته اجرا سوي که هر ځای ټوله دا شیټ څخه پاک شیټ څخه پاکي او که تاسې په فارمټس ټیبل کې اجرا کړي دغه فارمټس ټیبل انشاءالله وایو سبا د خیر سره دی مو اجرا کړي اوس دا اصول خو په دې کې هم دا جسته که زه غواړم چې دغه د ده څخه پاکم بیا کنډیشنل فارمټینګ په دې ځای کې کول سي چې clear rule from this table د دغه ټیبل څخه پاک کړل هغه اصول چې په دغه فارمټس ټیبل کې اجرا سوي هغه پاک سول او که تاسې په پایوټ ټیبل کې اجرا کړي وه پایوټ ټیبل څخه clear rules from this pivot table په دې ځای کې وایي په انسرټ ټیب کې دلته دا معنا که دغه پایوټ ټیبل باندې تاسې کنډیشنل فارمټینګ اجرا کړي وو که غواړئ چې هغه د منځه یوسئ په دې ځای کې کولی سئ منیج رولز کې هغه زموږ قوانین راته ښیي چې تا دغه د آیکن سیټ آیکن چې انتخاب کړی دی دلته کولی سئ دغه ساحه باندې تطبیق سوی دی نیو رول نوی قانون جوړی اوس په خپله خوښه ایډیټ رولز په دغه رول کې تغییر راولې نه په درېیمه دغه کو په څلور یې وښی هغه علامو ته یې تغییر ورکوئ همدارنګه کولی سئ ډیلیټ کړئ که تاسې څو قوانین پر اجرا کړي پر یوه خانه په اف لاس سره ته موو اپ لوړې راوله موو ډاون ښکته یې راوله دلته کولی سئ چې دا بیا سټاپ کړئ در سره که دوه درې قوانین تا پر اجرا کړي لکه مخکې چې ما تاسو ته دوه اصول پر یوه خانه اجرا کړه ته کولی سئ دا یو اصول غیري فعاله کړه دا بل درته فعاله کړه دلته کولی سئ او دا هماغه د ټیبل دی دی تا ته یې وایي دا د کرنټ سلیکشن دا درته وښیم په دې کې د دیس ورکشیټ ته دغه ورکشیټ ته درته وښیم که د دغه ټیبل ده او که یوازې د دغه شیټ ته چې دلته هغه اصول یې په دې ځای کې تا تغیرولی سوی دا اوس موږ ته د کنډیشنل فارمټینګ درس چې نور به انشاءالله الرحمن بیا سبا د خیره د فارمټس ټیبل څخه شروع کوو